شپږ هغه تېروتنې چې د ځوانۍ پر وخت د زړښت لامل کیږي. دا په حقیقت کې څو داسې عادتونه دي چې سړی د بوډاتوب او کمزورۍ طرف ته ګړندی کوي او دغه اثرات یې په ځوانۍ کې هم څرګندیږي. نو د دې لپاره له دغو عادتونو څخه ځان خبرول او ځان ځنې ساتل ضروري دي چې په دې ډول دي. لومړی د خوراک خراب عادتونه. نامنظم او ډول ډول خواړه هغه څه دي چې انسان د بوډاتوب لوري ته ګړندی کوي، خو د تازه میوو، سبزیجاتو او طبیعي خوړو خوړل د دې چارې مخه نیولی سي. دوهم، کم خوب. که چیرې تاسو پوره او مناسب خوب نه لرئ نو د همدې بېخوبۍ له امله ستاسو د ټول بدن روغتیایي وضعیت اغېزمن کیدای سي. خوب د روغتیا او خوشحاله ژوند لپاره اړین او ضروري دی. دریم، ذهني بوج. هر ذهني بوج انسان زیانمنوي او له ذهن څخه کار اخیستل د ذهن د پیاوړتیا سبب کیږي. خو ځینې ذهني اندېښنې او بوج لکه اختلاف، جنجال او جګړې، سوچ او فکر چې د انسان د سر درد او ذهني بوج سبب کیږي او د همدغو حالاتو له امله په انسان کې د ځوانۍ په حالت کې بې وخته د زړښت نښې د وریښتانو د سپینېدو او د بدن د کمزوري کېدو په بڼه راپیدا کیږي. څلورم، د بدني فعالیتونو کموالی. ډېر کښېنستل او د ورزش نه کول هم پر زړښت او د بدن پر ژر کمزورۍ کې مهم رول لري. پنځم، د نشي توکو استعمال. که چیرې څوک د نشي توکو معتاد وي نو دا هغه څه دي چې د بدن له زړښت سره سره د ژر مړینې خطر هم زیاتوي. یو عادي سګرټ په 15 دقیقو کې د انسان په ټول بدن باندې منفي اغېز کوي. او شپږم، ځینې ناروغۍ ته پاملرنه نه کول. که چیرې څوک د وینې د لوړ فشار، د وینې د غوړوالي او د شکرې ناروغي ولري خو پر خپل وخت ورته پاملرنه او تداوي ونه کړي نو دغه ډول رنځونه د ناڅاپي مړینې، د زړه د حملې او د ګوزڼ سبب ګرځي. نو دغه ډول خطري ناروغیو ته پاملرنه نه کول هم له وخت څخه مخکې د زړښت او مړینې سبب ګرځي.